سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. د غږیزو کتابونو په لړ کې مو دا ځل د تاریخ ننداره کتاب ډاکټر مبارک علي لیکلی ده او دروند استاد اسدالله غضنفر صاحب ژباړلی ده. راځم د لیکوال او د کتاب په اړه ډېر لنډ او مختصر معلومات درکوم. دغه مبارک علي د هندوستان تر خپلواکۍ شپږ کاله وړاندې د راجستان ایالت په ټون کې دنیا ته راغلی دی. 9 کلن اوس یې پاکستان ته کډه شوی. د لوړو زده کړو لپاره یې د تاریخ مضمون خوښ کړی او په همدې علم پسې اروپا ته تللی. په 1940 کال کې د جرمني په روهر پوهنتون کې دوکتورا هم اخیستې ده. د دوکتورا د رسالې موضوع په هندوستان کې د مغولو د زمانې مطالعه ده. دغه کتاب د ډاکټر مبارک علي د مقالو ټولګه ده چې په 2002 او 2009 کلونو ترمنځ په ډان ورځپاڼه کې خپرېدلی او ډېر دروند استاد اسدالله غضنفر صاحب پښتو ژبې ته راژباړلی دي چې دغه کتاب کابو 288 مخونه لري او په 1488 کې چاپ ته سپارل شوی. نو دا د کتاب او د لیکوال په اړه لنډه پیژندنه. نو دوستانو یو اړین وضاحت غواړم چې تاسو ته وړاندې کوم هغه دا چې په دغه کتاب کې ډېرې زیاتې موضوعګانې شته. موږ کوشش کړی په دې کې هغه موضوعګانې تاسو ته در واورو چې هغه ډېرې اړینې جالبې او مهمې وي. نو په همدې خاطر باندې د کتاب هغو موضوعګانو باندې تاسو ته رڼا اچوو چې هغه د موږ د ټولنې د موږ ورځني ژوند لپاره ډېرې مهمې دي. نو راځو شروع کوو کتاب ته ورځو. د دوهمې موضوع نه چې د موضوع عنوان دی د ټولنې بیل شوي او شړل شوي غړي. بني ادم له ډېر پخوا وخته په ټولنه کې د سولې او نظم د ساتلو لپاره اصول لرلي دي چې چا به دغه اصول او دودونه تر پښو لاندې کول، ټولنې به له ځانه شړل چې جزا وویني. سرغړونکي به یوازې په دې شرط معاف کېده چې ژمنه به یې وکړه چې بیا به داسې نه کوي. که به یې ژمنه ونه کړه او یا به یې سرغړاوی د بخښلو نه و، نو مجبور به و چې یوازې ژوند سختۍ وګالي. خو له ټولنې بیل په تنهایی کې اوسېدل او پایېدل ممکن نه و. همدا وجه وه چې ډېرو لږو کسانو د سرغړاوي جرأت کوو. تاریخ راته وایي چې ټولنې ځینې ډلې یا کسان په دې وجه له ځانه بیل کړي او شړلي دي چې سیاسي، کلتوري یا اجتماعي نظریات یې د ټولنې له منل شویو اصولو سره په ټکر کې وو. په شړل شویو کې سیاسي ډلې، ناراضیان، مجرمان، روناندان، لیوني او کله کله خو ان لا علاجه ناروغان شامل وو. د واکمنو سلوک له هغو کسانو سره دښمنۍ سلوک و چې د دوی سیاسي اقتدار ته یې خطر پېښاوه او د حکومت د نسکورېدو هڅه یې کوله. دغه سیاسي سرکښان نه یوازې د پاچا خپل غلیمان حسابېدل، بلکې د سلطنت د ثبات لپاره خورا خطرناک عناصر بلل کېدل. سمدستي به جزا ورکول کېده یا به د ټاکلي وخت په مخه بندیخانې ته لاړل چې په خپلو کړو د پښیمانۍ او پاچا ته د وفادارۍ د څرګندولو وخت ومومي، او یا به د خیانت په تور اعدامېدل. یو بل ډول سرکښان هغه کسانو چې د ټولنې له اخلاقي اصولو، کلتوري ارزښتونو او دودونو یې انکار کوو. دغسې وګړي هم غلیمان ګڼل کېدل او یوه جزا یې دا وه چې خلکو به ورسره رابطه نه ساتله. د اکثرو په نظر دوی سم کسان نه وو، دوی بېلارې او ښویېدلي وو. یوناني فیلسوف سقراط د دارنګه خلکو یو مثال دی چې د زلمو د ذهنونو په خرابولو تورن او اعدام شو. یوه بله ډله د مفرورانو وه چې غله او قطاع طریق وو. داسې هم شوي دي چې دوی د واکمنې طبقې د بې انصافۍ له لاسه د حکومت پر خلاف بغاوت کړی وو. ځنګلونو ته تښتېدلي وو، هلته یې پناه اخیستې ول. هغه ځای د شتمنو شته لوټ کړي او د لوټ مالونه یې کله کله په خوارانو چې د دوی ملاتړي او ساتندوی هم وو ویشلي دي. په لرغونې زمانه او منځنیو پیړیو کې د جذام ناروغان له اجتماعي ژونده په بشپړه توګه محرومېدل. له جذامیانو سره به تبعیض کېده او د کلیسا به ناولي بلل. د عیسوي دین عالمانو ته جذام د روح ناروغۍ ښکارېدله. له همدې کبله جذامیانو اجازه نه لرله چې بازار ته ولاړ شي، سودا واخلي، کلیسا ته تګ راتګ وکړي او یا داسې بل ځای ته چې خلک ورځي ورشي.
د قانون حکم و چې جزامي د میراث حق نه لري. د دې لپاره چې خلک جزامي وپیژني هغه مجبور و چې خاصې جامې واغوندي. وروسته بیا د جزامیانو بیلې کالونۍ جوړې شوې چې له نورو خلکو سره به د دې کالونیو د اوسیدونکو رابطه غوڅه وه. د خپلو کورنیو غړي به هم لکه هغوی چې بیخي ژوندي نه وي هیڅ تعلق ورسره نه ساته. یو بل هغه ګروپ چې له ټولنې بیل و د لیونیانو. البته د ټولنې لیوني زغمل ځکه ضرر یې نه رسېده. لیوني چې د راتلونکي وخت په باره کې په غیر واضح ژبه غږیږي، د هند په برازمګي کې ورته د بزرګانو او غیبګویانو په سترګه کتل شوي دي. عام خلکو به تر لیوني راتاول، ډول ډول پوښتنې به یې ورڅخه کولې چې د خپل تقدیر په اړه څه ورنه واوري. په اوسنۍ زمانه کې لیوني په لیونتونونو، روغتونونو او دارالمساکینو کې ساتل کیږي. د مجرمانو په باره کې باید ووایو چې دوی ته د جرم د نوعیت مطابق ډول ډول سزاګانې ورکول کېدې، لکه اعدام، مریتوب، جلاوطني او شکنجه. اروپایانو د استعمار په زمانه کې مجرمان مستعمرو ته استول او هلته یې په جزایي ډول په کانونو او کروندو کې بې معاشه کارونه ورباندې کول. په دې سلسله کې استرالیا ډیره مشهوره وه. د انګلستان حکومت به د وړو جرمونو مرتکبان په بیړیو کې استرالیا ته استول. هورې به یې د ارزانه مزدورانو کارونه ورڅخه اخیستل. په اوسنۍ زمانه کې په هغو ځایونو کې چې د صنعت او دیموکراسۍ ریښې ښې غځېدلې دي، خلکو له خپلو سرکښو غړیو سره سلوک بدل کړی دی. په دغو ټولنو کې د سرکښو کسانو دود مخالفت نظرونه زغمل کیږي او د دوی د فکرونو په بیان باندې بندیزونه نه لګیږي. خو په هغو ټولنو کې چې لا د منځنیو پیړیو سیاسي نظام حاکم دی، له سیاسي او اجتماعي مخالفانو سره د پخوا زمانو غوندې وحشیانه رویه روانه ده. د جنایتکارو په اړه باید ووایو چې په اروپا کې په 1830 کې د جرمونو د کمولو او د ټولنې په سم غړي د جنایتکار د بدلولو لپاره د بندیخانو عصري نظام تشکیل شوی و. د بندیخانو د نوي سیستم لومړی مقصد دا دی چې مجرم د زندان د پنجرو شاته واچوي او په دې ډول د بل جنایت د کولو صلاحیت ورنه واخلي. د مجرم د بندي کولو یو مقصد دا هم دی چې هغه ته جزا باید حکومت ورکړي، نه د هغه مدعي. له بد امرغه په دریمه نړۍ کې د محبسونو حال دومره ناوړی دی او له بندیانو سره دومره ناانساني چلند کیږي چې مجرم په سم وګړي نه بلکې په لا بېلارې او بېرحمه وګړي بدلیږي. له بلې خوا په دریمه نړۍ کې ټولنه هم دې ته تیاره نه ده چې بندي شوي کس ته د توبه کړي او سم شوي غړي په حیث ومني. دلته که یو څوک یو ځل مجرم وپېژندل شو، بیا بل هر وخت د مجرم او بېلارې کس په سترګه ورته کتل کیږي. دا د ټولنې په تاوان ده چې ګڼ کسان او ګڼ ګروپونه له ځانه وشړي او له ټولنیز حیثیته یې محروم کړي. دغسې ټولنه ځان ژوبلوي، ټوک ټوک کیږي، په اجتماعي او سیاسي لحاظ شړیږي او کلتوري اجتماعي نظم یې هم له منځه ځي. د سرکښو، ناراضو او مخالفو ډلو د شړلو په ځای په کار ده چې هغوی ته د ټولنې په ښې کې ځای ورکړل شي. دا کار به د ټولنې اجتماعي جوړښت او سټرکچر هم مضبوط کړي.